عزیزانو دا هغه تیر مضمون چې ما د فرعون د دور حکومت تاسو په مخ کې شروع کړ او بیا مې د فرعون د زندګۍ ټوله سټوري تاسو په مخ کې بیان کړې و چې د په ابتدا کې څو او بیا د زمانه هوا دې نتشه جوړ ک او بیا د دعوت څو بیا د 300 کال بادشاہ او په 300 کال بادشاہي کې د په سر کې نو خوښي او 300 کال د خدای داوا کړي نو ما دا ټکه تاسو مخ کې عرض کړو چې کم شی چې کمال تورس نو هغه سره بیا زوال لازم د خدای عادت په دې کائنات کې په دې باندې جاری دی چې کم شی کمال تورسي نو متصل ورپسې بیا زوال شروع شي عزیزانو دا د فرعون کمال غریبو مالدارم شو بادشاہم شو خدای امزان تاوي دنیا ورته سجده موکړي دا کمال اوس تو ګوره چې الله د زوال اسباب ورته په کومه طریقې په دې سړی پويږي د زوال اسباب په داسې طریقه سړی ته جوړ شي چې کور کې ورته اور لګي او د تپتم نه لګي کور کې اور ورته ولګي او د تپتم نه او هغه د کور د اور نه د خاتمه شي او د تبعیو شي او د تپتم نه دیو جن هر وخت د خدای د قوت او د زور قائل اوسئ او دا ایمان لرئ چې الله په دې دنیا کې داسې قوت نشته چې ستاسو طاقت مقابله وکړي او داسې طاقت شته نه چې تاسو کرونی سي او تانه اخلاص داسې لاتو چې د خدای نیولې به د خدای نه اخلاص کی داسې طاقت په دې کائنات کې نشته عزیزانو موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیداش او بیا د فرعون په غیږ کې لوی او بیا دغه موسی علیہ السلام سو واقع مد نظر ملک پرې خو بل ملک تلا هغه ملک ته چې دې کوم ملک تلاړ داغه پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام دو لونه ای بغړې او چيلې سرول کوئی ته بچراله ګډو چيلو لبه او بور کولې پاکوي او داسې بوقوا چا به سلويختو کا سره ایستا موسی علیہ السلام چې ورغه هغه په یوازې ځان هغه بوکرو اجنکه لاړې پلار ته وی چې داسې یو نوجوان لکو په یوازې ځان یې بوکرو ایستا ورته وی تاسو ته تاسو کې د الګ به پیغمبري شعیب علیہ السلام فرمایل چې دا الګ به پیغمبري دا چا چې په یوازې ځان دا بوکرو ولی چې یو پیغمبر د سلويختو پهلوانانو عمر طاقت لري د یو پیغمبر قوت چې د سلويختو پهلوانانو عمرې عزیزانو بیا سلويخت هغه پهلوانان سلويخت هغه پهلوانان لکه د دنیا سلويخت پهلوانان بیا د جنت یو پهلوان دا برابر نو گویا دا حساب چې تاسو ولګوي نو د یو پیغمبر قوت د 300 سړو عمر په دې ملک دا څه خلقم تیر شوی دي چې هغه دا بوي چې پیغمبر ته د ډېرو خزو اجازت څنګه خدای پاک ورکړي دی او مونږ ته د سلورو نه زیات نشته مونږ ته سلور خزي جایز دي او پیغمبرانو ته لس او سورلس او سلسل جایز نو پیغمبرانو ته کله قوت په اعتبار وې نو یو پیغمبر ته 1400 خزي رواوي 1400 او الته خیال د قوای شهوانی نو
پیغمبر ته د زیاتو ښځو اجازت په دې وجه و چې بعض مسائل داسې دي چې هغه به د ښځو په ذریعه ښځو ته رسي، نو پیغمبر ته به د ډېرو ښځو ضرورت ځکه و چې دا ښځې به مبلغینې وي او دې ښځو ته به د خدای دین رسوي. هلته د قوای شاواني خیال نه و، کینې یو پیغمبر ته بیا 1400 ښځې پکار تا ته 4 ښځې روا دي، نو ته خو 4 پوره کا، که بیا 5مې ضرورت پیښ شو بیا به تا دپاره خبره جوړي. د پاکستان کې دا یوه میخه څوک نشي ساتلی، دا پاکستانی میخې دا یوه څوک نشي ساتلی. ستاسو پلار به 4 ښځې وساتي، تاسو دا جومات کې چې ناستې په ایمان یې وایي 4 ښځو شوق هم شته، ووایي 4 کولی شئ؟ یوه نشئ ټینګولی، لکه ناګویا ناس پچي، یو طرف نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي، بل خوا نه چې راټینګې په بل خوا در نه وځي. خدای چې کوم تقسیم کړی دی هغه ډېر الله ته پته وه، الله ته پته وه چې ته د یو نه د 2 قابل هم نه، تا هم 4 روا دي او شرط ور سره لګولې. وان خفتم الا تعدلوا نو فواحده، کدا يرلی چې تب عدل نشي کوله، انصاف بنشي کوله، پارشي کې به مساوات، پارشي کپارشي کې د مساوات نشو کوله، نو الله وی فواحده، بیا به یو کې بیا به دویم هم نه. تاسو پوه شئ؟ وان خفتم الله تعالی مثنى وثلاث ورباع، 2 3 4، لیکن وان خفتم الله تعدلوا، که تاسو یریدئ چې عدل به ونه نو فواحد یا به یو. ډېرې ښځو فطرت درته معلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کور ته لاړ، هغې وله د شاتو شربت، نورو بیبیانو ورته صلاح وکړه چې دی راشي نو ورته به ووایي چې مونږ له خو ستا د خولې نه د مغافیرو بوی راځي. په دې چل به دله زورونه ورکو چې دی بلې بیبي کره ته ولې تلې، چې دی راغی ورته اجدو منک ریح المغافیر، مونږ خو تا نه د مغافیر بوی بیا مومو. حضور علیہ السلام فرمایل چې ما خو مغافیر نه دي څکلي او نه مې خوړلي دي، ما خو د شاتو شربت غذا په ما د حرامي چې دا شی به زه بیا نه ښځو د لاسه. قرآن ورته راغی چې لم تحرم ما حل الله لك، الله چې کوم شی حلال کړی ولې په ځان حرام دی؟ خدای بند صدا خو دی. ښځو طبیعت، ښځو فطرت دا دی. حضرت عائشہ کور کې پروت دی او نیمه شپه کې پاتې، جنت البقیع مقبرې ته لاړو، 3 ځله دعا وکړه، 3 ځله ادیرې ته لاړو دعا یې وکړه او 3 ځله دعا وکړه. اوس بعض خلق پاکستان دی هر بلا پکې شته، دوا دلته کوه او ملته مه کوه او فلانه، دعا هر وخت کوه، 24 घंटे دا خلا په جړا لرا، خدای ته واز لرا او خدای ته سوالونه کوه، خدای ته زاری کوه، هر وخت دعا. یو وخت په 24 घंटो کې داسې نشته چې هغه د دعا نه مني، شریعت پکې منع کوي. یو وخت او کچاوي دې سټ نه نیسته او د مرغۍ غوندې چې دا سټتا و. پاکستان کې ډېرې فتنې دي خو یو فتنه پکې په دا شکل کې متراوت. دعا وکړه. پیغمبر که د جهاد په میدان کې ولاړ دی دعا کوي، بدر کې ولاړ دی دا د هر په شکال میاشته، د روژې میاشته، روژه یې نیولې ده، جنګ هم کوي او دعا. چې پروردګاره که ته غواړې چې د ځمکې د پاسه تا نامې اغستو والا پاتې نشي، نو دا 314 کسان ټول شهیدان کا
او که د ځمکې د پاسه خپلې نامې اغستو والا پاتې کول غواړي نو خدای د دوی امداد وکړه. د بدر میدان اوس میاشت دوه کېږي چې ما ولیدو، هغه ځای مې ولیدو چې کوم کې پیغمبر ولاړو. عزیزانو یو لیش بوټی پکې نشته، سوری نشته، کاڼي شګې ګیر چاپیر غرونه او د هر په شکال میاشت او په دغه میدان کې ولاړ دی او د شپې یوه قجوره په دوه کسه خوړلې ده او روژه یې دعا یې داسې دعا به ستا او زما غوندې دعا به یې کوله، ستا او زما غوندې داسې دعا به یې. محدثین وایي چې لاسونه به دومره اوچت کړه چې دا د ترخونو سپینوالی به په دې لاسونو کې ښکاره. تاسو داسې دعا چېرې کړې ده په ایمان؟ تاسو خدای ته حاجت نشته؟ که مولیان مو دي د خدای په قهر اخته دي، که مونږ یو لا د خدای په قهر اخته دي. حاجت هم پیغمبر حاجت و، د ټول کائنات غم یې په سر و. داسې ده زما عزیزانو، دعا درې ځله په جنت البقیع کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مقبرې ته ادیرې ته چې لاړ شئ تېرېږئ همت راغی چې تر څو دعا ورته نه. ها دا مه کوئ چې چېرته چونه کړی ځای وګورئ او اله بابا ته به یې کې او ته به یې راکې. دا شیطانت مه کوئ. باباګان چاله څه ورکولی نشي، محتاج دي ستا دعا ورکول صرف د خدای د ذات کار دی. په دې خبره پوهېږئ؟ ورکول د باباګانو کار نه. باباګان د مرګ نه وروسته ستا دعا ته محتاج، ستا دعا ته. پادیرې ورغې محتاج دي دې ته چې ته پې دعا وکړې. علما لیکي چې یو آیات کرسي چا پادیره کې وویله نو څلوېښت ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت، هغه مقبره څلوېښت ورځې عذاب نه یو آیات کرسي دي چې پکې ووایه. نو په ادیرې ورغلې څه نه څه قرآن پکې ووایه نو هغې نه ډېره فایده. اوس چې بل ته خیر ورسې خو الله هغه خیر ستا جولی کې اچېږي. خیال م راغی؟ نو هغه د پنجابیانو کار مه کوئ چې چرګ زیارت ته وړی چې بابا کوکړ گھن کے پتر دے، کوکړ گھن کے پتر دے، چرګ مې راوړی دی او زه یې راکړه د دې په بدل. زامن مامن او لوڼې مونې دا ورکول د خدای کار دی، دا د بني ادمو کار نه دی، دا د زیارتونو کار دی. اوس بېله خبره ده چې زمونږ په بالا ماڼۍ کې داسې خلک اوسېږي چې صاحب هغه ورځ یې ډولکي غاړې ته اچولي او ګلونه یې په غاړه کې اچولي، په دې سړک روان و، غړس دی غړس دی غړس څه چل دی د بابا ډولی روان پټه پوړانده شوي او پټه په غبرګو کښېنئ. باباګانو ته د ډولۍ څه ضرورت دی؟ که ډولۍ په ژوند کې ځان له جوړه کړي خو په قبر کې به پکې سوري او پکې به ګرځي، او که دنیا کې ځان له د ډولۍ اسباب نه کړي نو د دنیا ډولۍ هغه ته قبر ته ورننه ایستی شي. دا د کوچیانو کار دی. یو کوچی بل کوچي ته وایي چې فتح خانه وروره، هغه وایي چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته ناست. ژمی او سخته یخني وه، سخته یخني وه نو دوی اور ته ګرمېده. چې اور ته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې اور خو وي نو ځکه چې یخني ده ډېره، چې فتح خانه وروره وایي چې وی کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به اور ته نه ګرمېږي بس. دا اور به هلته وي. خو دا هغه بېوقوف قوم دی، بدبخت کمبخت، چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی، د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی، دغه کال کې چې عرس کېږي دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي نو یو شپه یې د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته وروسته په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتکي، وایي دا د بابا نکریزې او دا تاسو ما غوندې خنډاګان ورسره وي. د هغه د بدبخت بې پدره زامن دي او د بې پدره اولاد.
دا هغه بې پدره قوم دی، د دې نه مور معلومه ده او نه پلار معلومه. خدای خبر چې دا د خټکي اګونه پیدا دي که دا څه بلا قوم، بالکل د سړي زامن نه دي او نه په خبره خار نه یو ډالی راځي اغنجي ځان سره پیدا کړي، جمعې په شپه چې پیدا شي هغه هم اغنجي دی. او اغنجي کم سید کې چې د پیغمبر یو ټیډي پیسه نشانم نه، هغه ته سید ویلم ناروا او حرام. او سید صاحب دین تو ساڈا تو سا قدر نہ پائی، حسن حسین تو ساڈے دادے داڑھی کدو منائی. شکل ته مو ګورئ، په غوږونو کې به د سرو زرو مندرۍ چولي. پیغمبر ویلي دي زر سړي ته سرو زر استعمالول حرام دي، نیکۍ ویلي دي حرام دي، دوی به د سرو مندرۍ په غاړه کې چا به دومره هغه دغه اچولې جمکۍ غوندې دومره اوږده به او دا تا او ما غوندې خره کي که نه سید دی اگر غټ دی چې دغه په 400 به سترګې سرې راوتي سوچه سید دی سترګو ته یې وګوره ټکې سرې. دا زمونږ خلقو ایمانونه دي، دا زمونږ خلقو دي. نو زمونږ دې کرتوتونو ته چې ګورې په مونږ به عذابونه نه نازلېږي، په مونږ به قهر نه نازلېږي چې په باب د دین کې مونږ دومره صفر یو چې خدای خدای نه ګڼو، رسول رسول نه ګڼو، قرآن قرآن نه ګڼو، مذهب مذهب نه ګڼو، هېڅ نه پوهېږو. خو که یو خر راپاڅېدو او مونږ ته یې ووایي چې دا شی مذهب دی، مونږ هغې ته یو قچر راپاڅېدی چې دا شی دی، مونږ هغې پسې نه مونږ به تباه کېږو نه، غر کېږو به نه. نن سهار را سره یو لګی وی ټیکسونه ډېرو لګېده، مالما خو یو شعر ته جمعې مونځ ته راځې که نه وی یو مالما خو ویلي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، خبر دا وی چې د حال تر دا بدتر وی. ډاکټر یې نه بزلیدو تا ته خدای ته بیماری ده، دې نه توبه وباسه نو جوړېږي. وی دې نه خو والله که توبه وباسې خدای دې نور هم دا مرض زیات کړي. نو یار ته وایي ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان ته، خبر دا وی چې د حال تر دا بدتر وی. دې نه نور غرق شي زیات کړه، مونږ کې دې نه زیات کړه. زمونږ حال وګوره ټیکسونه زه ویم تاسو به وګورئ او د ځان تماشه به وګورئ. د هغه ورځې انتظار وکړه، د هغه ورځ چې ته خپلې ښځې له نږدې ورځې ټیکس به در باندې د هغه ورځې انتظار. دا ټول زمونږ اعمال د ټیکس په شکل، د وی سی آر په شکل، د ټي وي په شکل. مونږه د بوټو په وخت کې کوثر نیازي راغلی او دلته چراټ ټي وي سټیشن افتتاح شو، نو خلقو ته مبارکي ورکوله چې زه به رنګین ټلویزیون افتتاح یو ورځ تاسو ته کوم. نو مونږ ورپسې شو چې خدای دې تباه کړه، ته خو ملا یې بیړه دې غرق کړه، کور دې د میردین جومات، ته خو ملا یې ته څنګه وایې چې زه به د رنګین ټي وي سټیشن افتتاح تاسو ته کوم. مونږ چغې جوړې چې چغې م جوړې کړې. اوس زمونږ موجوده امیر المؤمنین چې دی دی راغی په صدر کې د ټي وي سټیشن افتتاح وکړه چې په 13 کروڑه روپۍ لګېدي. 13. نو تاسو وایئ چې صدر صاحب د کوم شي افتتاح وکړي نو داسې چل د یو ملا زوی و هلکانو سره په ښکار ووتو، چې په ښکار ووتو نو نور څه ورته میلاو نه شو، ګیدړي وویشتو. د ملا زوی لګي شو ګیدړي وویشتو، چې ګیدړي وویشتو نو هغه هلکانو ورته ویل چې هلکه څه هوسۍ موسۍ پیدا نه شوه، ګیدړ دې وي دا خو مردار دی،
ویل څوک وایي چې مردار دی د ملا زوی دی ما مفتیان تاسو ځان نه جوړ زه ویم چې حلال اره ډېره خبره چې راله پلار ته یې وایي چې نیا جي ګیدړ حلال ہے هغې وایي چې نه مردار ہے کون رکھنے کے गिदड़ حلال مردار دے تو کوئی حلال جی نور جمال آنکھنے کے गिदड़ حلال استاذوی نور جمال ہوئی کہ حلال اچھا نور جمال آنکھنے ٹھہرا پھر میں کتاب دیکھتا اور کہ چیزیں کتاب ہو کتاب راغستے دے غټول لکاندا سے ورتلان دے ناس دوست کتاب لاس کی نیولے دے اور تو وہی کہ سنو بھائی سنو کتاب دا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال نور جمال کی شرط ہی ہلتا گدڑان ندڑان تول حلال دیکھو گو رہی یہ صدر پاکستان دکم کی اسٹیشن افتتاح کی آنکھوں مبارک اب یہ بالکل روائی لاغی کرتے سینما گانی بالکل روا دي ځکه چې پاغې باندې 15 روپۍ ټیکټ دی نو 15 کې 2.5 د حکومت ټیکس دی خیال هم راغی 15 روپۍ د بایسکوپ ټیکټ دی نو 2.5 کې د حکومت ټیکس دی نو چې بله ټیکس ورکوي نو سینما هم روا دا وی سی آر ځکه حرام دی دوی ورپسې لږ ګرځي راګرځي چې دوی له پې ټیکس نه دی ورکوي تو اس په باړه کې وی سی آر والا او په دې کسٹم والا یې راوړه چې په دې راوړه دوی یې ونیسي او کسٹم ټیکس پې ورکړي بیا وی سی آر هم راواړي په دې خبره پوهېږئ دغه شریعت چې دا دوی کوم چغې وهي شریعت بینچونه یې جوړ کړي دي او دا دی را روان دی او هغه دی راغی او اسلام او نظریه او پلانې دا مونږ خو د اسلام نم بار یو او نظریه نم باریو نظریه پاکستان نم مونږه باریو ځکه چې پاکستان کې صحیح اسلام غواړو شرمېدل اسلام پکې نه غواړو نو مونږه د هر څه نه بار کړي نمازي ځانو دوی له چې پکې څه ورکې بیا روان دا هغه ملا کار دی درته مې قصه کړې وه 3 طلاق یې ښځې له ورکړه 3 طلاق او استاد له 3 ورځې سار دا پنن بئی کې پخیر وغنه دایره په څلورم ورځ ورته فزیدا سے خدای ته مې په غوسه کې هم او بس ځان پوه نه شم یو 2-3 مې ورته وې ښا وې بس یو 2 ورځې نورم زرا ذکر مطلب دا چې دا روغنه به خړې را خړې ورته جداس چل دے کہ گل نو گول مگول رکھیے اور کسی نو کیا نہیں ہے ملا بڑے ظالم ہے اور تجا راتی جا کے تو اپنی رن نو کہیں کہ تنے منو قبول کی تو ہے نہ وہی ہاں نو طور تے منے بھی تنو قبول کی تو ہے بس نکاح موشی اور نور ملیانو نہ وہ کہ دیگر مولا نے مولا کو منے پوچھے آگے ہوئی کہ نہیں وہ کہ وہ بڑا ظالم مولا ہے اس دے نزدیک نہ جانی اور تباہ کر چھوڑ دیا تے منو کدی کدی آیا کر جو گل ہوئے تو میں انہوں گول مول کر کے تیرے واسطے صفائی کر نو عزیزہ ماں میرے سے والا گول مول دا خیال جرا گئے کہ دوی خوشحالی اغار سے بیار آواز او چې دوی خفائی ار سہارا علاقہ کے تانیدار نے اجازت والا ڈما گڑاوا خیر دے کتانیدار نے دی اجازت نہیں اغسطے ڈما نشے گڑو فخواب حلال و حرام با خدا و دا رسول پلاک حلال و حرام با قرآن و حدیث کو اس حلال و حرام بے انتظامیہ علاج کی دی اجازت والا حلال اجازت دینی اغسطے حرام تو دے خبرہ پوئے گئی زمان عزیزانو دے طرف نہ خدا توقع مکوئی کہ دس نظام با پتا سراشی چستا سے اسلام ہو دا طرف تا خوبم مگوره زکه چې دا خلق دی نهر
او نه هر سړی چې دی هغه د خپلې خېټې په غم کې وي هغه سره د بل شي غم نه کوي. یو سړی وږی نو وږي سره د بل د خېټې غم نه وي سوا د خپلې خېټې. دا غریبان نهر دي نو د دوی ځان له خېټې نه ډکېږي، دوی ملک او قوم څه کوي. قوم له څه سوچ پکار دی چې دا مونږ په څه بلو بلو سر یو، مونږ ته څه سوچ پکار دی، مونږ ته د خپلې زندګۍ جوړولو څه اسباب اختیارول پکار دي. زما عزیزان روزه ده، اوږد تقریرونه پکارم نه دي چې زه درته وکړم، خو هره شپه چې څملی سوچ کوه چې دا زه څه له پیدا یم او زه کوم څه، زما د ژوند غرض څه دی، زما د بچو د ژوند غرض څه دی، زما دا کور چې قدرت ما ته راکړی دی د دې کور غرض څه دی، دا زه یې مشر کړی ولې. په دې ټولو اسبابو باندې سوچ کوئ، فکر کوئ، بیا هغه اسباب اختیاروئ د کور نه، د دوستانو نه، دیانو نه، محلې نه، علاقې نه. اوس تاسو وګورئ زمونږ جوماتونه دا جومات دی چا کې چې تاسو ناست یې د جمعې لمونځ کوئ، دې کې حافظ ولاړ دی قرآن ختم کړي. زما زوی دی هلته خپلې تراویح چې بیا دلته راځي د حافظ پسې څو رکعاتو کې تلاوت وي. بیګا راته وی یو صف کې نیم پاتې ټول خلق ته تاسو څه وایي چې د دې محلې خلق چې په چا کې دا جومات او څوک پکې وغځېږي نو مونږه صاحبه دغه قرآن ورپسې بیا په قبرونو م وایي او دغه قرآن ورپسې په کور کې په ختمونو د دې جومات دا حافظان چې چا قرآن وي او دوی ژوندي دي او ترې وتښتېده که نه جي دا حافظ بیا کور ته بوځي چې راشه اوس ده پسې دا 3 سپارې ووایه چې دی وبخلئ تاسو په دا زاړه ایمان ووایئ چې په دې قرآن به دوی وبخلئ. اخر دومره خو خدای عقل درکړی دی. دا قرآن به تا ته وایي چې او ملا خوله کې دې دانه وخېږه پرون ته ولاړ وې په روجو کې د پکي لاندې دی در پسې نیمه ګنټه قرآن اورېدو ته نه شو ودرېدی، اوس ته ما ده پسې سپارس کولو ته قبر ته او قیامت ته لېږي چې هله دا راخلاصي. په دې قرآن به دا قوم راخلاصي. د ختم په شپه بیا شیطانت له ټول جومات ډکي پولی وي او چای وي او شیریني له هله په قرآن دا د مالګه ته دم کوه، هله صاحبه دا چیني ته دم کوه، هله دا فلانۍ ته دم که په دمونو ممونو نه کېږي. تور خوړم یو سا په دمونو نه کېږي. په ژوند راشئ دې قرآن ته ودرېږئ، د خدای په قهر اخته یئ، د خدای تباه کړي یئ، خدای غر کړي یئ، خدای شرمولی یئ، نور به م شرمئ. په ژوند ورته ودرېږئ، د خدای کلام واورئ، خدای کلام زده کوي، د خدای کلام ته سرونه ټیټ کوي کینی بیړۍ به م دغه خدای فرعون غوندې لعین رونیو. دا قصه به مخکې راځي انشاءالله. فرعون غوندې چې رونیو بیا چې اخلاصولی نه شو، هغه فرعون چې ټول سلطنت به سجدې ورته لګولې او خدای ورته وی او اوبو له حکم وکړو په اوبو یې رونیو، هغه فرعون بیا چې اخلاصولی نه شو یو ځل د خدای رونیسي په خدای مې دې قسمي چې نه دې بیا مور خلاص کي، نه دې بیا پلار خلاص کي، نه دې بیا زوی خلاص کي، نه دې رور خلاص کي، نه دې دوست خلاص کي، نه دې علاقه. دغسې هر جومات کې چې ګورئ رومبی 2-3 شپې ګرمه ګرمۍ وه او صاحب اوس خلک تښتي دا فصلي مرضان چې دي، دا د بټیرۍ زامن، دا د بټیارۍ زامن قرآن نه تښتي، تراو نه تښتي، منځونو نه تښتي. دا قوم او ښه ورځ لا بعضې پکې راشي مولانا صاحب تاسو ته نه وایي دا وګوره سال دی، سال دی، دا ټیپر نه دی، ډېر شکر دی، چیني ګرام ډېر ښه کار دی. ته دې ځان ته خو مه ګوره، دا خو الله دی. عذاب داسې ښکاره نه راځي چې را روان یو د ګولې غوندې استاد مازغه والوځئ. عذاب کله صاحبه د
مجسټریټ په شکل کې، عذاب کله د پولیس تانیدار په شکل کې، عذاب کله صاحب د کچرو په شکل کې، عذاب کله د ټیکس په شکل کې، کنه جی دا شکلونه دي مختلف د عذابونو او ستا د اعمالو شامت ته مختلف شکل کې. بعضې وخت کې ته یو ګناه کې ملوث نه یې، ډېر چې د بلې ګناه ده. او دا مې درته مونږ از خپلو کې وایو، دا وایو چې دا حکومت یاره ظلم قسم مې دې په خدای که دا لرې او د ده په ځای بل هغه د موږي والا رانغی نو زما نه دا ګیره کړه چې څو پورې د دې قوم حال کوم قوم چې خپل حال په خپله نه یې بدل کړی، د بره نه بدل، لاندې نه به خپل حال بدلی نو هله به د حال بدلېږي، بره نه بدل. په دې 35 کاله کې خو تاسو وایئ چې مونږ وایي چې دا لږ دغې نه مې چې هله کلمې ویو فلانې کې فلانې کې فلانې کې کلمې لاندې تاسو سال دي، ګرچې کلمې لاندې چې د څومره اسلام او ملا او شرمولو دومره ما خیال دی چې به د 35 کاله کې چا نه وکړه. دا یو نن لندن ته روان دی که پروردګار یې په تورې بلامات کي د سود د زکات پیسې په دې مولیانو او په دې جوماتونو کې ګرځولې، دا مولیان دی پې شرمول خیالم راغی دي. زما عزیزانو دا څه زمونږ اعمال دي، څه نظام د ملک داسې دی کېږي به څه د خدای یار ما خو هېڅ شی دماغ کې نه راځي چې کېږي به دې خلقو ته وګورئ. روجه هر ماښام وګوره هر سړی د خپل حیثیت نه اوچت روان نه، تا چې څه وخت دی هغه کوه، واوره یخې اوبه شربت دې نه بغیر الله هېڅوک هم نه پرېږدي هر سړي ته. دا روح دغه فلانی شربت دی، دا فلانی شربت دی، دا سکواشونه دي، دا جوسونه دي، دا اچارونه دي، دا د صدر پلی دي، دا صاحب شامی کباب دي، دا فلانی دي سورې خاورې وخورې، دا خو جهنم دی چاره بلا ورواچې سهار کې غل جوړ شي. کار دې څه دی ظالمه، خو روټۍ ده او شربت دی وخوره او راشه د شپې 3 سپارې 4 سپارې قرآن ته ودرېږه، قرآن واوره، شپه په دې تېره کا، سهار له راپاسه روحاني تسکین بدل کړي، روحاني. او چې شپه دې په سکواشونو او په شامي کبابونو شپه تېره کړي او سهار راپاسې د خدای په قهر باقته والله که روحاني تسکین، روحاني تسکین چې دی د خدای په ذکر کې دی او د خدای په یاد. نن هغه جماعت ته څوک نه دي چې کوم کې قرآن حافظ ولاړ، هغه جماعت ته نه. زمونږ جماعت ته مالک کې خلق یاره جي ګرمي ده، بالکل نه نه جي ګرمي بیګا مې کتا هغه لنډو تراو والان دی به په 4-5 صفونو کې یو نیم پاتې لنډو والا مطلب دې جماعت کې حافظ والا مطلب هغه مولا لټۍ چې امریکنۍ انجنی په 20 منټو کې هر څه خلاصه 10 دقیقه نه لفظ کوي. دا قوم یا دا خلق دی نو عزیزانو دا یو د نفس دوکه ده چې تاسو زه پکې پراتی چې مړي شي سړی او زیارت دی او ختم دی او سلیقتي ده او جوړه ده او مسواک دی او ګمنځ دی او تسبیح دي او رومال کې دې تړلي او زلار شم او مال راکې یا چرته غنجي بوځي غنجي بوځي او صاحب د مړي جوړه والا ورکې برې شي دا مړي برې شي چې د مړي د سپي بچي دا جگہ بده برې شي په دې مړي او بخلې په شي په خبره په دې د مړو غنجانو مغنجانو باندې دا مړي بخلې کیږي نه په جون قران ته او قانون تراش بل خبره په دې پاکستان کې تاسو ټول د پاکستان قانون منل لري کنه خبره کوي منل لري ځکه چې پاکستان کې اوسېږي نو پاکستاني قانون به مني مارشل لا به مني او تعزیرات به مني او څنګه واه چې ما پاکستاني قانون منل لري په دې خالی منلو به بدی پری دي چې د قانون خلاف ورزي کتابانه پرچا چاک
پری بدی چې ته یو جرم سړی مړ کې او 302 پرچه در باندې چاک شي او تا عدالت کې چې ما خو دا قانون منلی نو منلی نه بعد په ما پرچه ولې پرې کړی شوه نو عدالت وایي چې بچی خالی په منلو کېږي نه قانون مطلب دا دی چې د قانون په پکړ کې به ځان نه راولې او نه په ضد کې که ضد کې رالې نو یوازې په منلو باندې خلاص ٹھیک ده قرآن مونږ منلی دی الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله وی احسب الناس اي خلق دا ګمان کوي ان يتركوا چې دوی بخلاص ان يقولوا آمنا خالی په دې خبره چې ما ایمان راوړی دی او نور کار به د ایمان نه کوي نو قرآن ما منلی او په ضد کې رالی او زندگی دې ټوله د قرآن په خلاف کې وه نو خالی منل چې دي دا به په قیامت او په قبر کې تا خلاصوي عزیزانو د فرعون بیان اب انشاءاللہ بلی جمعې تشریف واخر دعوانا